د قیصو بابا یوټیوب چینل نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زموږ سره متل دی او اکثر ډېر عام خبره هم ده چې دې کې به خیر وي. د دې قصه داسې ده وایي چې د یو سړي زوی تعلیم حاصلولو، سبق به یې ویلو خو بیا به پیل کېدو. پلار به یې ډېر زیات خفه و، خو خپل یو ملګري به ورته تسلي ورکوله چې یار خفه کېږه مه، دې کې به خیر وي. څو ځله دا هلک پیل شو خو د پلار دغه دوست به هم دغه یوه خبره کوله چې دې کې به خیر وي. د قدرت کارونو ته ګورئ چې د ضروري تعلیم نه پس د هلک په ښو نمبر پاس شو، بیا یې د ډاکټرۍ دپاره داخله وکړه او په هغې کې هم کامیاب شو. د MBBS ډګري واخیسته، د هغې نه پس ته یې په ښار کې خپل کلینیک پرانیستو. په لږه موده کې دومره ترقي وکړه چې په ښار کې خپل کور او دوکانونه هم جوړ کړل. د ګاډو او بنګلو مالک شو. بل خوا چې د ډاکټر صاحب تربورانو د دومره مال حال او ترقي ولیده نو په هغوی دا ځای نه شوه. د بغض او حسد په اور کې ورځ تر ورځه سوځېدل. هغوی د ډاکټر صاحب د مرګ منصوبه جوړه کړه او په څه طریقه یې دی ووژلو. د ډاکټر صاحب په پلار د غم تندر را پرېوتو. ډېر زیات به یې ژړل چې خدایه زما خو دغه یو زوی و. خو هغه دوست دغه ملګري ته بیا هم تسلي ورکوله او ورته ویل چې ګوره تا ته خو ما پخوا ویلو چې دې کې به خیر وي. د دې خبرې مطلب دا و چې دا هلک به پیل کېدو دې کې خیر و، او چې کامیابي او مال دولت ورته په لاس ورغلل نو د هغې نه بېخیري جوړه شوه. رښتیا خبره ده چې انسان د خپل خیر نه دی خبر چې کومه کې مې خیر دی او کومه کې مې بېخیري ده.